د دې امت سلفو به درې وصیتونه کول، یعنی د دې امت نیکان خلق چې تیر شوي دي هغوی به درې وصیتونه کول، او هغه داسې وصیتونه دي که چېرته د سرو زرو څه وتلل شي دغه وصیتونه او نصیحتونه به فې درانه شي. اول وصیت د هغوی به دا و، هغوی به خلکو ته فرمایل ای خلکو من اصلح ما بینه وبین الله اصلح الله ما بینه وبین الناس. چا چې د الله سره خپل تعلق هغه برابر که مضبوط که جوړ که، الله جل جلاله به د دې انسان او د خلکو تر مابین هغه تعلقات او مشکل برابر کی او مشکلات به ختم کی، یعنی خلق به دې تابع کی. نو دا څومره ښکلی وزندار هغه نصیحت دی، موږ او تاسو هم کول پکار دی چې دغسې وکړو. دا ګران کار دی نه، ډېر آسان کار دی. د الله جل جلاله سره تعلق برابرول هغه په څه برابریږي؟ هغه په عبادت برابریږي، هغه په ذکرونو برابریږي، هغه په منځونو باندې برابریږي. همدغه رنګې نور د خیر څومره لارې دي هغه کول، که هغه مسلمانانو سره ښېګړې کول دي، همدغه رنګې خپل ضرر بندول، د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل، د هغې مخالفت نه کول، ګناهونه نه کول او داسې نور. دویم نصیحت او وصیت د هغې به دا و، هغې به دا فرمایل من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. و چا چې خپل پټ کړه وړه برابر کړل، الله جل جلاله به د ده ښکاره هغه برابر کړي. یعنې پټ د الله نافرماني نه کول، خپل باطن هغه پاکول، هغه برابرول. او دا ډیر مهم عمل دی او مهمه خبره ده، او د عبادت ډیر لذت خونم په دې کې د عزتمندو چې کله یو نافرمانی وي، یو عمل وي چې الله دې ته منع کړی، یو بل څوک نه، یوازې ته یوازې یو ربي او ته د الله جل جلاله د وجې نه فرېږدې. او دې عبادت کې خوند د عزتمندو، دا خوند چې چا وڅکه باچاهۍ د تخت نه بیا راکوزېږي، باچاهۍ کې به بیا ستا زړه تنګېږي. همدغه رنګې د دنیا مجلسونه چې هغه اوږدېږي په تا په بوج راځي، ځکه د الله په عبادت کې بېل لذت او خوند دی. نو هر کله چې تا خپل باطن هغه برابر کړل، الله به ستا ظاهر برابر کړي. ډېر انسانان وي چې هغه ظاهر برابروي او باطن یې هغه خراب وي، او دا د خطر خبره ده. او قرآن کې هم دې ته اشاره شوې ده فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. کله چې د دې ظاهر کاږه شو، الله ولا باطن هغه هم کوک کو خراب یې زړونه یې ولا خراب کړل. دریم وصیت هغه به دا و چې من اهتم بامر آخرته کفاه الله امر دنیاه و آخرته. چا چې د آخرت په کار باندې ځان مصروفه که مشغوله که، الله جل جلاله به د دې په وجه باندې دغه انسان د دنیا او د آخرت د کارونو او د امورو ذمهواري په خپله غاړه والي. واقعا دا څومره خواږه او درانه نصیحتونه وصیتونه